جنرال سمیع سادات یو ځل بیا میدان ته راغی او د طالبانو خلاف یې بیا لاپه وکړه. دغه لاپوک څه ویلي ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. افغان جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نسکورولو ژمنه وکړه. د افغانستان د ړنګ شوي پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د طالبانو په ضد به جنګ جاري ساتي او هغه یقیني دی چې د طالبانو حکومت به له منځه ولاړ شي. سمیع سادات وویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي سادات زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف دا دی چې د هغه پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم چې دلته راغلي دي په خصوصا زما ملګري. ډیر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه وو. او دریم هدف دا دی چې د افغانستان کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. جنرال سمیع سادات دا هم وویل چې د هغه ډیر امید د افغانستان ځوان نسل ته دی کوم چې د هغه په باور طالبان نه مني. ښاغلي سادات وویل هغوی امن، تعلیم او اقتصادي فعالیت غواړي. زه یقیني یم چې دغه ځوانان د افغانستان قسمت بدلولی شي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې تیر کال هم جنرال سادات ژمنه کړې وه چې د طالبانو سره به جګړه پیل کوي او په یوه مرکه کې یې دا هم ویلي وو چې د اختر نه پس به جنګ شروع کوي. مګر منتقدینو یې بیا دا خبره کوله چې دومره وخت به تېرېدو د هغه د جګړې درک ولې ونه لګېدو. کله چې وي او ای ډیوا د جنرال سادات نه پوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د جګړې دپاره کوم ځانګړی پلان یې جوړ کړی او که نه نو په دې اړه یې واضحه جواب ورنه کړ. جنرال سادات مرکه کې وویل چې د افغانستان د سقوط کېدو لاملونه مختلف وو خو بنیادي وجه یې د دوحې لوزنامه وه. د افغانستان د پخواني پوځ دغه ځوان جنرال یو ځل بیا ژمنه یاده کړه چې موږ ژوندي یو، موږ تسلیم شوي نه یو او موږ به د طالبانو په وړاندې خپل جنګ جاري ساتو. قدرمنو دوستان دا وه زموږ د نن ورځې چمتو کړې ویډیو. که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.